چې د کله نه اسلام راغلی دی حضور صلی الله علیه وسلم او د صحابه دور تیر شو سوره وخت تیرېده کنه خامخا هغې هغه اثر دا کېده چې مسلمانان د خپل دین نه لرې کېدل نو وخت په وخت باندې مذهبي حلقو د طرف نه داسې تحریکونه به شروع شو چې هغوی د مسلمانان چې کوم دي نو دوی د خپل دین ته بیا واپس راولي نو په دې ټولو کې د ټولو نه غټ تحریک چې دی او د ټولو نه کامیاب تحریک نو هغه د دیوبند تحریک دی او لکه د دیوبند مدرسه چې جوړه شوه نو دا صرف یو مدرسه نه وه بلکې دی پوره د یو تحریک شکل اختیار کو نو د خپل اثر لحاظ سره د دنیا د ټولو نه کامیاب اسلامي مذهبي تحریک چې دی هغه د دیوبند دی د دیوبند مدرسه کله جوړه شوه نو دا 1866 اتلس سوه شپږ شپېته کې چې کوم دی نو دا جوړه شوې وه چې کله لکه نوره یو انټرسټینګ خبره ده چې د مدرسه نه وه جوړه شوې نه د دې نه 9 کاله مخکې په 1857 کې دغه کسان چې دا چا مدرسه جوړه کړه د دیوبند مشران چې نو مولانا قاسم نانوتوي چې د دیوبند مدرسې بانی دی او ورسره نور د ملګري نو دی 1857 کې یو پیری ته چې کوم دی د انګریز خلاف د ازادۍ تحریک چلولو چې کوم دی ابتدا کړې وه نو که موږ وګورو نو لکه وګورئ د دې هغه سیاسي بازو چې کوم دی پولیټیکل وینګ ناتې لکه لږ مخکې د هغې نه اکټیو شوی و چې کله هم وایي په دنیا کې داسې اسلام باندې لکه یو دا اوس انډیا خو هغه ټایم یو اسلامي ملک و نو مسلمانانو حکومت و د انګریز غلبه پرې راغله انګریز پرې قبضه وکړه نو وایي چې کله داسې وشي نو وایي د مسلمانانو د اسلام د طرف نه خو خامخا د هغې رد عمل به راځي نو وایي د دې ځای کې چې کله انګریزان دلته رالل نو انګریزانو خو مونږ ټولو ته پته ده چې هغوی دلته کې قبضه وکړه نو بیا هغوی د خپلې ژبې او د خپل کلتور د کلچر د خورولو لپاره چې کوم دی نو پوره هغه کرسچین مشینریز سکولونه جوړ کړل او هغه خپلې ادارې جوړې کړې د هغوی په لاره باندې هغه خپل ژبه او کلتور خورول کوشش شروع کړو نو لارډ میکالې هغه سړی و چې ده ته دا ډیوټي ورکړه انګریز حکومت چې ته د هندوستان دپاره چې کوم د تعلیم یو نصاب جوړ کړه د هغه تعلیمي نصاب چې جوړو نو وایي دا خبره ورسره وکړه لکه داسې اناونسمنټ یې وکړو چې زموږ د تعلیم مقصد داسې دی چې موږ به داسې خلک پیدا کوو چې هغوی به د شکل د صورت لحاظ سره هندوستانیاني خو د ذهن لحاظ سره به هغه د انګریز په کلتور کې به رنګي نو د دې په رد عمل کې وایي دا مولانا قاسم نانوتوي چې په دا مدرسه جوړه کړه نو وایي د اواز ولګو چې زموږ د تعلیم او د دې مدرسې مقصد دا دی چې موږ به داسې خلک پیدا کوو چې هغوی به د شکل د صورت لحاظ سره هندوستانیاني خو د ذهن لحاظ سره به خالص مسلماناني کې نو انګریز په ډېرو زیاتو ملکونو کې چې حکومت کړی دی لکه ملیشیا کې نو اوس هغوی هغه خپله ژبه ملایا ژبه چې ده نه هم په ABC کې لیکي که نه رومن لیټرز کې لیکي دلته یې موږ خپلو کې لیکو نو دا تر کومې پورې چې زموږ کلتور لکه د هغوی نه بچ پاتې شوی دی نه دا د دیوبند مدرسې هغه کمال لومبې استاد هم چې کوم دی محمود نوم باندې و لومبی شاګرد هم محمود نوم باندې او دغه شاګرد بیا وروسته ډېر غټ سړی جوړ شو او د تحریک ازادۍ کې هم کردار ادا کړی د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې څوک به داسې چې دا نومونه به یې نه اورېدلي مولانا قاسم نانوتوي رشید احمد گنگوهي اشرف علي تانوي انور شاه کشمیري مولانا محمد الیاس نو دا هغه خلک دي چې دې مدرسې نه وتي وو بیا د هغه خپل فیلډز کې کارنامې کړي دي لکه اشرف علي تانوي وایي 0 پورې کتابونه لیکلي دي حکیم الامت ورته ویلی شي اوس د دیوبند دا تحریک څنګه دومره کامیابۍ ته ورسېده نه دا داسې ورسېد چې د دیوبند په مدرسه کې چې کله شاګردان داخل شو سبق لپاره طالبان رالل نو هغه د هندوستان نه ګوټ ګوټ نه چې کوم دی نه راروان و دیوبند نه چې کوم هلکان فارغه شو او هغوی بیا خپلو علاقو ته لړل نو که هغوی پېښور ته رالل که لاهور ته رالل که کلکتې ممبۍ او دهلي ته لړل چې چېرته تللي دي نو هغوی هلته کې په خپل کلي کې په خپل ښار کې مدرسه کولاو کړې ده نو چې 1650 کاله تېرېدل نو په هندوستان کې د دیوبند مدرسې نه فارغ هغه طالبانو د مدرسو یو جال خور کړو او بیا چې ورپسې نور 50 کاله تېرېدل لکه د دیوبند مدرسې کله 100 کاله کېدل نو ټول دنیا کې د دیوبند مدرسې شاخونه موجود دي نن سبا دا په زرګونو کې نه دا په لکونو کې دي او تھرو آوټ د ورډ موجود دي په دنیا کې به داسې کمتر یو ملک چې هلته به د دیوبند مدرسې شاخ نه د کامیابۍ دویم نو د دې هغه پولیټیکل وینګ چې هغه جمعیت علماء هند چې به یې ورته وي نو تاسو ته دا پته چې د جمعیت علماء هند د هندوستان د تقسیم خلاف وو هغوی وی چې دا زمونږ ټول یو هندوستان دی دا ټوکړې کول نه دي پکار او هغوی په دې کې اتحاد کړی و کانګرس سره نه هغوی کانګرس سره علماو لکه خپله یو سیاسي پارټي وه خلک ورسره و د دې نه پس چې کله پاکستان او هندوستان د یو بل نه جدا شو دوه جدا ملکونه شو نه هغه جمعیت علماء هند په پاکستان کې جمعیت علماء اسلام په نوم باندې چې کوم دی نو دا پارټي رجسټرډ شوه او د هغې نه پس د جمعیت علماء اسلام نن هغه موږ ټولو ته ښکاره ده چې هغې د پاکستان په
سیاست کې چې کوم دنه راغی یو شمولیت شته تاریخ شته دوه پیری ته چې کوم دنه بلوچستان پښتونخوا کې حکومتونه راغلي دي مرکز کې چې کوم دنه غټ حکومت راتلو کې ناکام هم دي خو یو میجر سټیک هولډر دي هغه طرف ته په هندستان کې جمعیت علماء هند د سیاست چې کله پرې خو نو سوشل اکټیویټیز شروع کړل او هغه د هندستان په غټو ان جی اوز کې چې کوم دنه یو ان جی او دا چې خیر ګډه کار کوي بل طرف ته چې بل کوم کامیابی ده ان هغه تبلیغي جماعت تارا تبلیغي جماعت د دې مدرسې نه فارغ شوی مولانا الیاس شروع کو او هغه په لږ وخت کې کوم دنه بیا کامیابی ته ورسېدو نو دغه تبلیغي جماعت دی باندې بل ویډیو موږ پوره کوو چې دا تبلیغي جماعت کله شروع شو او اوس په څه پوزیشن کې دی خو د تبلیغي جماعت کامیابی موږ ټولو ته ښکاره ده یو خاموش انقلاب دی لکه مجدد الافسانی تحریک چلولیو شاه ولی الله هم چلولیو د جهاد تحریک د سید احمد شهید د سکانو خلاف چلولیو خود د ټولو نه کامیاب تحریک چې کوم دی نه هغه د دیوبند تحریک دی